سلام له خورشیده د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. په ایران کې پر یوې 15 کلنې افغاني نجلۍ د دریو نارینهو لخوا جنسي تیری شوی دی. ایراني مسؤلینو ویلي دغه نجلۍ چې بهاره نومیږي د تیر چهارشنبې په ورځ د اصفهان په خمیني سیمه کې په داسې حال کې چې د خپل کور مخې ته پر لوبو بوخته وه د دریو نارینهو لخوا تر تښتول کېدو وروسته پرې تیری شوی او له څو ساعتونو وروسته په یوې کنډواله کې موندل شوې او تیري کوونکي په تېښته بریالي شوي دي. د دغې ماشومې مور هوا ګل ابراهیمي ویلي د بهارې رواني وضعیت ډیر خرابه دی او دغې کورنۍ ټول غړي په یو وحشت کې ژوند کوي او له کوره بهر ته د وتو جرأت نه لري. په فراه کې د یوې نښتې له امله 14 طالبان وژل شوي او 9 نورې ټپیان دي. څارګره ملي اداره وایي دغه نښته هغه مهال ترسره شوې چې د دغې ادارې ځانګړي ځواکونه له فراه هلمند ته پر لاره و چې د فرارود ولسوالۍ په دورایي سیمه کې د طالبانو له کمین سره مخ شول. ویل کېږي په دې نیم ساعته نښته کې د یادې ډلې یو شمېر وسلې هم ترلاسه شوي، خو څارګرې ملي ادارې په دې اړه چې آیا په دې عملیاتو کې د دوی ځواکونو ته زیان اوښتی او که نه څه نه دي ویل شوي. ولسمشر غني د کابل ښاروالۍ له مشرتابه غړو سره په کتنه کې ویل کابل ښاروالي باید د کابل ښاریانو هیلې ځواب او په دې ښار کې نظم رامنځته کړي. ښاغلي غني په دې کتنه کې چې تیر مازدیګر په ګلخاني ماڼۍ کې ترسره شوه زیاته کړه چې د خلکو رضایت د کابل ښاروالۍ د کړنو معیار دی او باید دغه کړنې د کابل ښار د وضعیت پر ښه والي نیغ په نیغه اغیز ولري. ولسمشر همدارس په ډاګه کړه چې کابل ښاروالي باید پر بنیادي ستونزو تمرکز وکړي او له ولسمشرۍ ماڼۍ سره دې په دې اړه خپل لیدلوری ډېر ژر شریک کړي. شپږ تنه په پکتیا کې د بېلابېلو جنایي جرمونو په تور ونیول شول. د پکتیا د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر وزیر احمد شهاب وایي دغه کسان چې تر دې مخکې په وسلوالو غلاو، انسان تښتونو او جعلکارۍ بوخت وو، تېره ورځ د ګردیز ښار د دویمې امنیتي حوزې له شاوخوا سیمو نیول شوي دي. نوموړی د پکتیا له اوسیدونکو غواړي چې د دغه ولایت د امنیت خوندیینې په برخو کې له پولیسو سره همکاري وکړي. په بادغیس کې 4 تنه د نشه یي توکو د پیر او پلور په تور ونیول شول. د دغه ولایت امنیه قمندان احمد فهیم قایم وایي دغه کسان چې د بادغیس د نشه یي توکو د پرچون له مشهورو پلورونکو دي تېره ورځ د قلعه نو له ښاره نیول شوي دي. ویل کېږي له یادو کسانو یوه اندازه پیسې او نشه یي توکي، یوه وسله، یو موټر او 2 موټرسایکلونه هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. او ولسمشر غني تیر ماښام له یو شمېر دیني علماو، خطیبانو، د جوماتونو د ملا امامانو او د کابل پوهنتون د شرایطو پوهنځي له استادانو سره یو ځای روژه ماتی وکړ. ښاغلي غني په دې مراسمو کې چې په سلامخانې ماڼۍ کې ترسره شول وویل د منبرونو له لارې خلکو ته د سولې پیغامونو په رسولو کې د علماو رول ډیر مهم دی. ولسمشر همدارس څرګنده کړه چې د دې وطن وجودي فلسفه یوازې او یوازې د اسلام مبارک دین دی او بلې فلسفې ته اړتیا او لیوالتیا نه لري. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.